چین ته د افغانستان د توکو صادراتو برخه کې د لا ډیرو اسانتیاو پر برابرېدو د صنعت او سوداګرۍ وزیر ټینګار د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې نورالدین عزیزی افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغانستان د سوداګریزو توکو د ګمرک او لیږد رالېږد برخه کې د لا ډیره اسانتیا غوښتونکی شوی دی. ښاغلی عزیزی د غرض له چینایي پانګوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د پانګونې له فرصتونو ګټه واخلي. وزیر صنعت و تجارت با اشاره به فراهم بودن فضای امن و مساعد برای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران چینی دعوت نمود تا از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان به نفع هر دو کشور استفاده و سرمایه‌گذاری نمایند. وی همچنان بر افزایش و فراهم‌آوری تسهیلات بیشتر صادرات افغانستان به چین به ویژه در بخش‌های پنبه، انار، جلغوزه، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و سایر اقلام صادراتی افغانستان تاکید نمود. بل پلو د چین ځانګړي استازي په دغه کتنه کې په افغانستان کې پانګونې لپاره د خپل هیواد پانګوالو له لیوالتیا ډاډ ورکړی او د دغه هیواد جغرافیایي موقعیت یې مهم بللی دی. نماینده ویژه کشور چین نیز از علاقمندی تاجران و سرمایه‌گذاران چینی برای حضور در بازار افغانستان یادآور شده و در استراتژی کشور چین افغانستان را کشور پر از فرصت‌های بکر و دست ناخورده در عرصه سرمایه‌گذاری بیان نمود. در ادامه وی نقش همکاری نهادهای مسئول کشور را در حمایت سکتور خصوصی و توسعه روابط اقتصادی مهم خواند. یو شمېر کارپوهان هم د پانګونو جلب او د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا د هیواد اقتصادي وده کې مهم بولي. جلب همکاری اقتصادی چین و افغانستان در سطح اقتصادی افغانستان بسیار موثر است و امیدوار هستیم که در حین حال بتوان که احیای راه تاریخی ابریشم همچنان اگر احیا شود این به اقتصاد هر دو کشور بسیار لازم و ضروری است. جلب سرمایه‌گذاری از کشور چین به عنوان کشور قدرت اقتصادی سیاسی نظامی میتونه برای افغانستان اهمیت‌های بسیار زیاد داشته باشه، از جمله رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های افغانستان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم افغانستان، انتقال دانش و تکنولوژی که نیاز مبرم برای مردم افغانستان هست. ورته مهال تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې دمګړۍ په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د کورنۍ او بهرني پانګونو فرصت برابر شوی دی.